دا خو ظلمن بندي سوي دي او د افغانستان د ولس او د افغانستان بانک شتمني ده چې په غیر قانوني شکل په ناانصافه شکل باندې په هغو باندې هغه کنګل سوي دي. نو دا په دوی پورې اړه لري چې په دې برخه کې څومره دوی د افغانانو حق ورکوي. ولې د موږ مبارزه به روانه وي تر هغو پورې تر څو د افغانستان د ملت یوه پیسه یوه روپۍ هغه لاسته راوړو، یوه افغانۍ، او خپل هیوادوالو ته خپل حق ورسو. د ملګرو ملتونو د سازمان او د هغوی د هغه نړیوالو ادارو چې په ټوله نړۍ کې فعالیت لري، د هغوی دفترونه په کابل کې خلاص دي. د دوی سیاسي استازولي د یو نامه په نامه فعالیت لري. همدارنګه په نورو برخو کې هغوی سره موږ وخت په وخت ناستې ولاړې لرو، هغوی دلته فعالیت لري. نو تر اوسه پورې اړیکې ښې دي. کوشش کوو چې هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده او هغه د افغانانو حق ده، خو اوس د داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي نه د ولس نمایندګي کوي، حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې د هغه نمایندګي وکړي. نو دا یو ظلم ده چې له افغانانو سره سوی ده. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل سي تر څو دغه پاته مشکلات هم حل سي.